شئ زه رحمان بونیری یم او دا وخت د امریکې سرحد واشنګټن ډي سي کې د صدر ټرمپ استوګنځی یا د کور وايټ هاؤس مخې ته ولاړ یم. دې استوګنځی وايټ هاؤس کې کله چې د امریکا صدر منتخب کړي نو د هغه دلته کور وي یا میشته. دا وخت د امریکې په سرحد واشنګټن ډي سي کې د پوستکي تن جورج فلائډ د پولیسو په ولقه کې د مړ کېدو په ضد یو ډېره غټه مظاهره کېږي. دې مظاهرې ته د امریکې د ورجینیا، میریلینډ، واشنګټن ډي سي او یو شمېر ریاستونو نه د زرګونو په شمېر کې خلک راغلي دي. په دې کې زلمي، هلکان، جنکۍ، ماشومان، ډاکټران، انجینران، وکیلان او د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي. د دې خلکو سره به زه خبرې هم کوم په دې پروګرام کې. ورسره دا هم تاسو ته ووایم چې دا کوم سیاسي ګوند، کوم ان جي او، کوم مذهبي ګوند، کوم بل ادارې نه دی جوړ کړی، بلکې دا په فیسبوک، په ټویټر، په انسټاګرام، په سوشل میډیا باندې د دې مظاهرو اعلان شوی دی او په غیر معمولي توګه باندې د دې مظاهرو لپاره خلکو راتګ چې دی هغه ضروري ګڼلی دی. په دې کې هلکان دي، د سکول د کالج هلکان، جنکۍ دي، د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک دي. د دې مظاهرو نن هم ورځ ده او په دې کې د زرګونو په شمېره کې په واشنګټن ډي سي کې او دې علاوه په نورو نږدې ښارونو کې هم خلک چې دی هغه برخه اخلي. دې مظاهرچیانو بنیادي غوښتنې دا دي چې د امریکې په پولیس په نظام کې په ځانګړې توګه بدلون راوستل شي، په خاصه توګه په ځانګړې توګه د تور پوستکو سره توپیري چلند چې کیږي. جورج فلائډ چې کوم وژل شوی دی یا مړ شوی دی د دې خلکو تر مخه چې هغه وژل شوی دی د پولیس په ولقه کې چې کله پولیس هغه ونیو په مینیاپولیس ریاست کې چې هغه پیسې $100 ورکړه او تور داری چې هغه جعلي و. پولیس چې راغله هغه ونیو، پولیسو یې د مزاحمت کوو، د مزاحمت په وخت هغه په ځمکه سملاوه، په سټ یې ورته زمون مات کړه، ساه یې بنده شوه، د هغې فوج هغه پړ شو. د دې په ضد یې مظاهره کوي. Look at their board. Look at their CEO. Look at all of the people that they have representing them. Do they represent Black Lives Matter? Do they represent the anti-racism that is going on in this country? دا چې کومه ډله ولاړه دا وخت د جنکو دا هغه ډله ده کوم خلکو ته وچ تاسو د ووټ دپاره رجسټریشن وکړئ. ایکسکیوز می، who you guys are? We're just a group of friends. We just came out here. We wanted to help get people registered to vote. Absolutely. If we want to see change, if we want to change the system, we need to vote, put in place the leaders that we want, and that starts with getting registered. Okay, thank you guys. Thank you. دا جنکۍ چې دې وایي چې موږ د یو مختلف برانډ کې دوستان یو ډله ده دې لپاره راغلي دلته چې خلک چې دی هغه ووټ اندراج وکړي، خلک خپل ووټ چې دی هغه اندراج وکړي، خلک چې د ووټ اندراج وکړي نو ووټ به ورکړي او د ووټ سره بدلون راسپېښ شي. We're a bunch of independent people just trying to make sure people are fed and hydrated while they're exercising their constitutional rights to protest peacefully. Have a good day, man. لکه څنګه چې تاسو دا کس واورېده چې دی وایي چې موږ شخصي یا ځانګړې توګه باندې دا کار کوو، د کوم تنظیم لخوا نه دی، دا د کوم ګوند لخوا نه دی، بلکې موږ دلته خلکو ته چې ګرمي ونه وهي، ګرمي د لاسه یا د لوښي د لاسه خراب نه شي، هغو ته یخې اوبه ورکوو. د یخې اوبو نه علاوه دی چې موږ خوراک ورکوو. Mama, I can't breathe! Mama, I can't breathe! Mama, I can't breathe! Right. Because we doing this for people. Hey, excuse me, what is happening here? So we're laying down for 8 minutes and 46 seconds because that's how long ex-officer Chauvin was on George Floyd's back and his neck. So that's why we're laying down. I can't breathe! 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 Say his name! George Floyd! 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 Say his name! Yes, my name is Mundell Robinson, and I'm with Black Male Voters Project. What is this project about? Yeah, Black Male Voters Project is a national organization, the only national organization in the United States that focuses solely on increasing black men's participation in electoral politics. What are the basic demands of the protesters here in Washington, D.C. in front of White House? For the number one demand is to treat black people like they are people. That is the number one demand. Stop taking black life as if it's not worth anything.
مسټر رابنسن چې دی په امریکا کې دی چې زما چې کوم تنظیم چې بلیک میل ووټرز پروجیکټ دی چې یوازینی تنظیم دی په امریکا کې دا او دی چې دې تنظیم لاندې زه ته راغلی یم او زه په امریکا کې د تور پوستکو په انتخاباتو کې یا په ووټ کې برخه اخیستل چې د اندراج چې دی هغه یقیني کول غواړم. زه نه ما تپوس وکړو چې ستاسو بنیادي یا بیسک ډیمانډ څه دي. لومړی جواب چې زموږ ما سره هغه دا و چې زه په امریکا کې د تور پوستکو ژوند چې دی د اهمیت لري یعنې بلیک لایف میټرز. د دې علاوه دا وایي چې موږ د پولیسو په نظام کې اصلاحات غواړو، بنیادي اصلاحات کله چې تور پوستکي ته ونیول شي د هغه سره چې کوم زیاتې یا ظلم کېږي چې د هغې لپاره موږ غږ پورته کړو. زه نه ما دا تپوس وکړو چې کوم انیشیټیو چې اخیستل شوي دي د اتارټیز یا د چارواکو لخوا نه ته د هغې نه مطمئن یې. زه ویل چې زه د هغې نه مطمئن ځکه دی چې تر اوسه پورې یو پولیس افسر نیول شوی دی خو په بنیادي توګه باندې کوم اقدامات چې کول پکار دی هغه نه دي شوي. دی وایي چې موږ بعدا دا تپوس وکړو چې وایلنس چې کوم کېږي یا تشدد چې کېږي دې په هکله څه وایي. دی وایي چې کله داسې خلک خپل غږ پورته کوي د هغو لاره ده نیسي چې په دې کې د وایلنس یا تشدد امکان شته دی. موږ د تشدد په حق کې نه یو خو که چېرې زموږ غږ نه اورېدل کېږي بیا به مجبوراً موږ تشدد چې دی هغه په دې جلسو یا مظاهرو کېږي. Thank you very much, Mr. Robinson. Thank you. یو بله مهمه خبره چې تاسو دلته کول غواړم هغه دا ده چې په دې مظاهرو کې یوازې امریکایي سپین پوستکي یا تور پوستکي نه دي بلکې د ایشیا سره تعلق لرونکي خلک، د عرب هېوادونو سره تعلق لرونکي خلک، پاکستان، افغانستان، هندوستان یو شمېر علاقو سره چې هغه امریکایان دي او دلته په امریکې په سیاست کې یا په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي هغه هم دلته موجود دي راغلي دي. یو شمېر عکسونو کې به تاسو لیدلي وي چې په دې کې د چاینا سره تعلق لرونکي، په دې کې د ویتنام سره تعلق لرونکي، په دې کې د اروپایي هېوادونو سره تعلق لرونکي خلک چې هغه مهاجر شوي دي امریکې ته راغلي دي، په امریکا کې شهریت ترلاسه کړی دی، هغه هم په دې مظاهرو کې پوره برخه اخلي دي. دا وخت زه په دې مظاهره کې یو دوه مظاهرچیانو سره روان یم، یو جناب دی یو ولقه دی. زه دې نه تپوس کوم چې اصل کې بیسک ډیمانډز یا غوښتنې چې دي څه دي؟ The basic demands of the protest, essentially that Black Lives Matter, that they're equal, and also to defund the police. They disproportionately attack and target people of color. Specifically, we're here for Black African Americans. What needs to be done? What needs to be done? They need to get Trump out of the White House, abolish the police, completely reform our justice system. We need a complete overhaul of everything. All right, thank you so much, guys. Thank you. دې سره چې کومې خبرې ما وکړې دې نه ما دا تپوس وکړو چې تاسو بیسک یا بنیادي غوښتنې ډیمانډ چې دي هغه څه دي. دی ویل چې د پولیسو په قانون کې اصلاحات پکار دي، په ځانګړې توګه کله چې د پولیسو لخوا تشدد کېږي په دې کې توپیري چلن کېږي دې نه لاس په سر کېدل پکار دي. دغه رنګې دی وویل چې موږ غوښتنې کوو چې بلیک لایف میټرز یعنې تور پوستکو ژوند چې دی دا ډېر اهمیت لري، د دې ډېر اهمیت دی، دې ته خیال وساتل شي. د امریکا د خلکو په رویو کې اوس هم د تور پوستکو سره توپیري چلن چې دی موجود دی. دې نه مې یو تپوس دا هم وکړو چې آیا تاسو یېرېږئ نه چې د کووډ-19 یا د پینډمیک په ورځو کې تاسو راوتئ ځکه چې ډاکټران خو دا مشوره ورکوي چې فاصلې دې وساتل شي. دوی ویل چې موږ خو ماسکونه هم لګولي دي، موږ خپل ګامونه هم اخیستلي دي، خو بنیادي توګه باندې دوی ویل چې د دې نه اهمه خبر دا ده چې موږ مظاهره وکړو او موږ د خپل حق چې دی هغې لپاره غږ پورته کړو. No, I am not scared of the COVID because, I mean, there's two pandemics going on right now. There's a race pandemic and there's a health pandemic. And at this point, I think we're all willing to risk our lives for the greater good of just kind of ending systematic oppression versus health issues. We also don't know what the real numbers are because they keep getting skewed. We don't know if we can even trust our government and what they're giving to us, what the media is showing to us. So we're just going off of personal knowledge and having healthy ways, building our bodies up and our immune systems up on our own. دې نه چې ما تپوس وکړو چې د کووډ-19 یا د کورونا وایرس د وجې تاسو ډاکټران وایي چې فاصله وساتئ، خو دا خو ډېر په ګڼ شمېر کې یا ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي، تاسو باندې یېرېږئ نه. دې ویل چې یو خو دا ده چې د کووډ-19 یا چې باسونه خبرې د ځینې اورېدې چې ما اورېدې، دې ویل چې د هغې یو خو یاره چې دا یا مشکل چې دی سب ډېر حده پورې کم شوی دی. موږ ته د ایکچوال نمبرز یا د اصلي نمبرو معلومات نشته دی، خو بهرحال دا ده چې یا به د کووډ د لاسه مرمه یا به د پولیسو د لاسه مرمه. د دې نه ښه دا ده چې زه خپل حق لپاره راوځم او د خپل حق لپاره غږ پورته کړم.
Which way y'all going? On the truck, we're going to 7. Say her name. First aid, snacks, markers, earplugs. My name's Elizabeth. Elizabeth, why you are in the protest? For justice, for George Floyd, for Breonna Taylor, for Ahmaud Arbery, for many more that haven't had their justice yet. I'm just an ordinary college graduate in political science, and I'm here to do my civic duty as an American, as a human being, to protest and fight for people that haven't had a voice. It's just regular people. It's regular people that are pissed off, that want to come out. It's ordinary people that have the Saturday off. دې جماعت تاسو په څه څه کې دی د الیزابت د ماجد کار څخه دی د پولیټیکل ساينس یا د سیاسي چارو چې کومه ډیګري د ماغه سره وکړ ما چې تاسو چا ویلي دی چې په خبرونو کې ما ورته د مظاهرو په اړه د مظاهرې ولې کوي دا وی چې د حساب لپاره د مظاهرې کوي ما دې د تاسو په چیرې تاسو د مظاهرو په شریکو کې یا چا د مظاهرې جوړې کړې دي دا وی چې د مظاهرو عام امریکایي چې دا هو جوړې کړې دي د په شامل دا چې په مظاهرو کې ځای په یو شکل خلک چې هغه تاسو ګورئ د خبرې کوم او هغه د هغو ځوابونه چې کوم دي هغه تاسو اندازه لګئ چې د مظاهرو جوړونکي څوک I'm a registered nurse here in the United States. So why you are in the protest? I think to wear this uniform and to wear a badge is an honor. When you do something that disrespects this badge and this uniform, you need to stand up for those people. So I'm here to serve justice for those who were wronged. Nicole, one more question which I've been asking a lot of people, that is the pandemic, COVID-19, and doctors are advising and suggesting that keep social distancing. In those kind of protests, I don't see that kind of social distancing. What do you say to that? Sure, I agree. I think it's a hard time right now because both the pandemic is very important, but what we're out here fighting for, justice for Black lives, is also very important. I think everybody needs to do the best that they can, and I've been practicing social distancing here, and there's been many opportunities for me to do that, and I've not seen one person without a mask out here. So I just recommend everybody continue to do that and do the best that they can. Thank you. دا نیکول دا نرس ته په واشنګټن ډي سي کې د ته ما چې په مظاهره کې چې د مظاهره ته راغلې ما زه یو نرس یم، خو د باوجود هم زه په امریکا کې د انسانانو د حقوقو لپاره شروع شوې د مظاهره کې د امریکایي په توګه باندې شریک یم. دوی تر څو پورې خلک بار ته نه راوته خپل غږ نه پورته کړي تر هغه پورې په حکومتي قانون کې او په چارو کې اصلاحات ممکن نه دي. نیکول نه یو تاسو دا ما کو چې چونکه پینډیمک ته کووډ-19 د ډاکټران دا مشوره ورکړي چې خلک د ځانو ساتي د غني ګوري نه تاسو غني ګوري ته راغلي دوی چې د هیڅ شک نشته ځان ساتل پکار دي میجر چې دي یا پرکاشن چې دي غسل پکار دي لکه څنګه چې ماسک خدا و چې دی باوجود چې موږ ډاکټران یو ډاکټران یو خدا امریکایي په توګه باندې موږ په دې مظاهره کې شریک یو. Thank you so much, Nicole.
هغه مرکې وکړې د خلکو سره تپوسونه مو کړل د هغې مطابق د دې کوم سیاسي ګوند مشري نه کوي یعنې کوم ډیموکریټ ګوند کوم ریپبلیکن ګوند یا کوم بل ګوند د دې مشري نه کوي بلکې دا د زلمو پیغلو مشرانو وړه وړه ټولګي دي وړه ټولګي چې دي هغه د فیسبوک او سوشل میډیا له لارې یو بل سره رابطه کړي د امریکې سرکار واشنګټن ډي سي سره غونډ شوي دي په دې علاوه دا مظاهره چې ده دا په ډیوه کې هم روانه ده ډیوه کې هم د زرګونو بشپړه کې خلک راغونډ شوي دي مظاهرې ته زه تاسو دا منظر ښیم په دې کې دوی دا غوښتنه کوي چې د امریکې د پولیسو په نظام کې د بدلون راوستل شي اصلاحات دې وکړل شي داسې اصلاحات چې پولیسواله چې دي د هغو چې کله د خلکو خلاف مقدمې جوړوي یا نیسي نو چې هغه احتیاط کوي د هغو تربیه شوي وي د دیو په ځای په خلکو تشدد نه کوي تاسو چې ما کوم د نیشنل ګارډز خبره کوله چې نیشنل ګارډز چې کوم دي د هغو ګاډي داسې ولاړ دي دلته دې مظاهرچیانو په منځ کې ولاړ دي خو نن نسبتاً د مظاهرې پوره هم نه دي د دې د پولیسو سره یا د نیشنل ګارډ سره څه قسمه لانجه نه راغلې تاسو که وینئ د ګاډي په پرسکون انداز کې ولاړ دي دا د هغو بختربند ګاډی داسې بختربند ګاډي په عمومي توګه باندې د امریکې په سړکونو باندې نه لیدل کېږي خو دا د پوست ګاډي نه دي دا د Hey, how are you, sir? How are you doing? Is it hot? Yes, sir. It's hot today. Yeah, it's hot today. Okay. نو دا دې چې ګرمي هم ده خو دې باوجود هم تاسو دا چې کم وینئ کسان دا د نیشنل ګارډز دغه شان پولیسوالو سره هم دي خو نن د دې پولیسوالو او د نیشنل ګارډ سره منځه د اوسه پورې د نښتو سره رپورټونه نه راغلي دا مظاهرې یو ځل زه بیا تکرار کړم چې د امریکایي تور پوستکي تن جورج فلائډ د پولیس په ورکه کې د مړ کېدو په ضد جوړې شوي دي او د دې مظاهرونو نه هم ورځه چې د امریکا د سرکار واشنګټن ډي سي په ګډون په یو شمېر ریاستونو کې کېږي چې پکې نیویارک ریاست هم شامل دی مینیسوټا ریاست هم شامل دی کیلیفورنیا هم دی او داسې نور هم دي د دې واشنګټن ډي سي سره خواته چې کوم علاقې دي لکه ارلنګټن ښار دی پرنس ویلیام کاونټي او داسې نور ښارونه دي په هغې کې هم دا مظاهرې روانې دي نور کله خو دا ته ورځې وشي چې مظاهرې دلته کېدې او ډېر غټ تعداد کې پکې خلک شریک و غټ شمېر کې خو نن چې کوم شمېره ده دا د نور کله په پرتله ډېره زیاته ده